سلامونه ملګرو، څنګه کولی شئ چې په اتصالات سیم کارت کې 1 GB انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړو؟ نو ملګرو ټوله طریقه درته ښایم چې په کومه طریقه موږ تاسو کولی شو چې دغه 1 GB انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړو. نو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې دوی هم د دغې ویډیو څخه استفاده وکړي او ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو دغه انټرنیټ تاسو د ما اتصالات اپلیکیشن پر ډاونلوډ کولو سره دغه وړاندیز تاسو درکوي. نو دغه اپلیکیشن لینک به تاسو په ډسکرپشن کې یا لومړي کمنټ کې درکوم یا به تاسو د ګوګل پلی سټور څخه هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو په هغې کې د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښایم. نو که چېرې تاسو په لومړي کمنټ کې نه وي نو تاسو به ګوګل پلی سټور ته راشئ، دغه به را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړو نو تاسو ته به دغه ډول صفحه راخلاصه شي. دا کې به تاسو لومړی اکاونټ جوړوئ، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې لومړي اپشن کې به تاسو دلته خپل نمبر ورکړئ، د اتصالات نمبر هغه به لوګین کړئ. کله مو چې لوګین کړئ تاسو ته به یو کوډ راشي، هغه کوډ به دلته په دې ځای کې ورته ډایل کړئ. دغه ډول کوډ تاسو ته راځي، تاسو به د موبایل هغه ته راشئ، میسیج ځای ته دغه کوډ به تاسو ته راغلی وي. نو هغه کوډ به هلته په هغه ځای کې ورته ډایل کړئ، دلته به تاسو ورته ډایل کړئ. کله مو چې په دې ځای کې دغه کوډ ورته ډایل کړو نو تاسو به په لوګین باندې کلیک وکړئ. نو ډایرکټ به تاسو ته 1 GB انټرنیټ په وړیا ډول درکړي. نو ملګرو دغه وړاندیز د هغو کسانو لپاره دی چې دوی مخکې په اتصالات اپلیکیشن کې اکاونټ نه وي جوړ کړی، نوی کې جوړوي. نو دوی کولی شي چې دغه وړاندیز څخه استفاده وکړي. نو تاسو یې کتلی شئ چې ملګرو دلته یې ماته 1 GB انټرنیټ په وړیا ډول راکړو. نو تاسو هم کولی شئ چې همدا اوس په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او 1 GB انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.